د بردیر د سلول کلي په شین میدان کې د فوټبال یو میاشتنی ټورنمنټ په رسمي ډول پیل شو. د پرانیستي په مراسمو کې د سیمې مشرانو، ځوانانو او د فوټبال مینوالو ګډون وکړو او د سیالیو رسمي پرانسته یې وکړه. ټاکل شوي چې سیالۍ به د یوې میاشتې لپاره روانې وي. لوبغاړي وایي په بردیر کې د فوټبال لوبه ورځ تر بلې وده کوي او اوس یې مسلکي بڼه خپله کړې ده. د دوی په خبره دا ډول سیالۍ د ځوانانو پټ صلاحیتونه را برسېره کوي او د لوړو سیالیو لپاره ورته د تیارۍ موقع برابروي. زمونږ دلته شو میچ دی، موږ شو میچ ته راغلي یو او دا د سلول ماشاءالله ښه ټورنمنټ دی او مخکې هم شوی دی او اوس بیا هم دی. دا بس یو منت دی، یو منت 2 منت دی، بس ډېر ماشاءالله مخکې نو اوس ډېر فوټبال ډېر پروفیشنل شوی دی. د تنظیمونکو په وینا د دې ټورنمنټ موخه یوازې اتلولۍ ګټل نه دي بلکې د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ پیاوړتیا، د ورزش لوبو دودول او د مثبتو فعالیتونو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کول هم دي. کې به 32 ټیمان حصہ اخلي، دا به کم سے کم میاشت 2 میاشتې ټایم اخلي، باقي کې به ختمیږي او دلته چې څومره هم کلاړیان نازي دلته کې هغه ټول زموږ قابل قدر دي. زه د خپل الکانو چې څومره هم د کمیټې د دیو ته دا ورکوم چې په دې کې ډېر یو منظمې طریقې سره ګیم څنګه چې نور کلونه کېږي چې دغه شان ګیم او ښه ګیمونه په دې کې وشي. د ټورنمنټ پرانسته کې له یمن څخه راغلي میلمه علي صالح هم ګډون کړی وو. هغه د پاکستان د ځوانو فوټبالرانو د وړتیا ستاینه وکړه او وی ویل که دغه لوبغاړو ته لازمي اسانتیاوي او دوامداره روزنه برابر شي نو پاکستان هم کولی شي په نړیواله کچه د فوټبال په ډګر کې مهم ځای خپل کړي. زه له یمن څخه پاکستان ته په سفر راغلی یم. طبعا دا زما لومړی سفر نه دی، د دې مخکې هم 2 ځله راغلی یم. الحمدلله نن دلته په دې سلوړ کې د فوټبال د یوې سیالۍ پرانستې ته راغلي یو. زه غواړم یو خبره وکړم. پکار ده چې په پاکستان کې هم فوټبال وي لکه څنګه چې د کرکټ لوبه شته، باید د فوټبال پیاوړې لوبه وي. پاکستان ماشاءالله قوي هیواد دی، وسلې جوړولی شي، الوتکې جوړولی شي. نو آیا د فوټبال داسې تکړه لوبغاړي نشي روزولی لکه څنګه چې دا ښکلي ځوانان دي ماشاءالله؟ یقینا کولی شي. نو پکار دی چې په پاکستان کې هم د ارجنټاین، برازیل او د نړۍ د نورو هیوادونو په شان پیاوړی فوټبال وي او لکه د یمن په شان هم. ګډونوال هیله لري چې دا ډول ورزشي سیالۍ به په راتلونکي کلونو کې هم دوام ومومي څو د سیمې ځوانانو ته د خپلې وړتیا د ښودلو سیالۍ او یووالي لا ډېر فرصتونه برابر شي. جاوید ملنګ، شال نیوز، بردیر واړی.